په ایران کې د افغان کونسلګرۍ له دندې ګوښه کېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران په مشهد کې افغان کونسل له دندې ګوښه کړی او په وینا یې نور لاسلیک د باور وړ نه دی. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخي ویلي دي چې عبدالجبار انصار یوه اونۍ وړاندې له دندې لرې کړل شوی، خو په وینا یې په تیرو څو ورځو کې بیا هم د کونسلګرۍ په چارو کې لاسوهنه کوله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون یو بیان کې وویل چې عبدالجبار انصار د غبرګولي میاشتې پر 6 د دوی د حکومت د لومړي وزیر په امر له دندې ګوښه کړل شو او کابل ته راغوښتل شوی دی. د عبدالقهار بلخي لخوا خپور شوی بیان زیاتوي چې نوموړی له دندې له ګوښه کېدو وروسته د کونسلګرۍ په چارو کې لاسوهنه کوله، ناقانونه کړنې یې کولې، مالي عوایدو کې روڼتیا نه وه او د کونسلګرۍ په چارو کې د غیر مسؤلانه لاسوهلو له امله یې د کونسلګرۍ د خدماتو بهیر زیانمن کړی و. نوموړی ځکه لاسلیک او مهر یې اعتبار نه لري. عبدالجبار انصار 15 کاله وړاندې د مخکینی حکومت لخوا د ایران مشهد ښار کې د افغانستان د کونسل په توګه په دنده ګمارل شوی و. له دې وړاندې ځینو رسنیو ریپورټ ورکړی و چې ښاغلی انصار د ثور میاشتې پر 18 له دندې ګوښه او بهرنیو چارو وزارت کې په یوې بلې دندې ګمارل شوی دی. ایران د افغانستان اسلامي امارت حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دوی لخوا معرفي شوی سفیر یې منلی دی. 2 ورځې وړاندې د دې ریپورټونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنانی ویلي وو د تیر ثور میاشتې پر 29 په بهرنیو چارو وزارت کې د سویلي اسیا د چارو مدیر لخوا په تهران کې د افغانستان د سفارت چار سنبالي ته مشهد کې د کونسلګرۍ د ډیپلوماتانو د بدلون غوښتنې په اړه ویل شوي وو چې د کونسلګرۍ په هر پوسټ ګمارل او ګوښه د استوګن هیواد صلاحیت دی. کنانی ویلي وو دا بدلون باید د کوربه هیواد له موافقې او ویزې ترلاسه کولو وروسته وشي. د هغه وینا ده چې پر نوې دنده ګمارل شوي ډیپلوماتان باید له موافقې او ویزې ترلاسه کولو وروسته کوربه هیواد ته داخل شي او پر نوې دنده پیل وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي دا خبره یې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته هم رسولې ده او هیله لري چې دا وینا د 1963 کال د کانسیون له مخې او د نړیوالو منل شوو اصولو په مراعات کولو سره د مشهد کونسلګرۍ کې د بدلون لپاره لاس په کار شي.